السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ورځې ټافیک او موضوع دا څنګه کولی شئ د ډیجیټل مولټي میټر په واسطه باندې د جانریټر ارمیچر چې دی دا چیک کوي چې آیا دا صحیح دی که نه دی د دې کنډکټر یې دغه دوه عدده کویلونه چې تاسې وینئ چې دا کویلونه صحیح دي که نه دي په خپل منځ کې خو کراس نه دي د باډۍ سره خو ټچ نه دي نو تاسې د دې ډیجیټل مولټي میټر په واسطه باندې کولی شئ دا چیک کوي د دې کنډکټرو د دې کویلونو صحیح او هغه شارټ او کراس دا معلوم کړي. نو دوستانو راځو ټافیک او موضوع ته. اول به تاسې دا ډیجیټل مولټي میټر په کنټینیوټي باندې ورځوئ. د کنټینیوټي څخه وروسته تاسې به د لیډ بټن آن کړئ چې تر څو تاسې وکولی شئ دا په صحیح توګه باندې وینئ. بیا به دا د بیپ اواز چې تاسې اورئ دا د بیپ اواز به پرې آن کړئ. نو د دې نه وروسته دوستانو تاسې به بیا دلته چې کوم دی کمونیټر دی د دې باندې بیا کېدئ. که چېرته د دې اومز ريزسټنټ د 40 45 500 پورې وو نو ستاسې دغه ارمیچر کویلونه چې دي دا صحیح دي او که چېرته دا د 40 نه ښکته وو نو د ارمیچر کویل چې دی یو بل دا شارټ شوی دی کراس شوی دی په خپل منځ کې ټچ شوی دی. نو ګورئ دلته تاسې اوم ريزسټنس ته دلته تاسې ته شو کېږي یعنې د اوم ريزسټنس باندې تاسې وینئ چې د دې اوم ريزسټنس مقاومت چې د دې کویلونو چې دی دا 43.0 دی یعنې 43 دی. نو د دې نه وروسته بیا تاسې د دې باډي شارټ وګورئ. د باډۍ سره خو چې شارټ نه دی کوم یو کویل نو وګورئ دوستانو دا د باډۍ سره هم شارټ نه دی او د دې اوم ريزسټنس چې دی دغه 43.1 دی. نو دا زمونږ ارمیچر چې دی د دې کویلونه بالکل صحیح دي دې کې کوم یو خراب نه دی. که چیرې کوم یو خراب وي نو بیا دوستانو د دې ترمنځ چې کوم یو کویل دی تاسې هغه ګتلی شئ د کوم فیصدي اوم ريزسټنس چې زیات وو د 16 نه یا مطلب 15 شو 21 نو هغه کویل صحیح دی او که کوم ريزسټنس چې دی مقاومت د هغې کم نو هغه کویل چې دی هغه کراس دی بیا تاسې کولی شئ دا بدل کړئ. نو اوس زمونږ دغه ارمیچر صحیح نو په دې طریقه باندې تاسې ګتلی شئ د خپل هر قسم جانریټر د ارمیچر چې دی یا د دې کمونیټر په واسطه او د ډیجیټل مولټي میټر په واسطه باندې چې دا په کنټینیوټي باندې ورځوئ او دا پې چیک کړئ. نو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.